دغه ویډیو ګورو او په دې هیله چې څومره یې له هیوادوالو سره شریک کولی سئ شریک یې کړئ. انانو ته وایم که مو په پیغمبر غیرت ونه کړل، که مو په قرآن غیرت ونه کړل، که مو په صحابه غیرت ونه کړل، که مو په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او په شریعت غیرت ونه کړل، لس کاله بعد که د تاسې د دروازې مخې ته همدا ملحدین ونه درېدل او د تاسې دروازې د تاسې په کورونو کې دا ملحدین پیدا نه جذباتي خبرې تاسو اورئ. وایي تاسو د اسلام په دین باندې غیرت وکئ، تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکئ، تاسو په علماو باندې غیرت وکئ. دې محترم نه زه یو څو پوښتنې لرم. د دې غیرت نه د هدف څه شی ده؟ ته غواړې څه شی موږ وکړو؟ عام ولس ته څه شي ته هڅوي؟ همدا چې په کورم او په پاړچنار کې په سلګونه ځوانان یو بل سره وژني، سني شیعه وژني او شیعه سني وژني، د دې ټولو قتلونو لامل ته دا قصه تا شروع کړله په دې میډیا باندې. ښه غوږ ونیسه، ته قاتل یې، ته منافق یې، ته دروغجن یې، ته یو جاسوس یې، د چا په خوله باندې دا کارونه کوې. ته په میډیا کې ناست یې، ټوله ورځ د سني او د شیعه خبرې دې شروع کړي. اوس راځمه د غیرت خبرې ته. ته عام ولس دې ته هڅوې چې دوی د اسلام دپاره، د قرآن دپاره، د علماو دپاره غیرت وکړي. دا غیرت موږ 15 کاله په دغې خاورې باندې وکړل او نتیجه یې د تا د سترګو په وړاندې ده هغلته په وطن کې. ته خپله ګورې هغه حالت ده. خو ته په خپله په سعودي کې ناست یې، ښایسته جامې دې اغوستي، موبایل دې د کفارو مخ ته ایښی، انټرنټ دې مخ ته ایښی، همدغه جذباتي کیسې کوې. له دې دې اخواته یو کار بل نه ده کړی. تا ته وایم منافقه دا نور خلک خو یې درته نشي ویلی، خو ځواک یې درته مخامخ وایي. ښه یې واوره، د تاسو دغه طلسم به دا به زه په دې ځوانانو کې ماتوم چې تاسو په کم منافقت باندې دا ولس تیر باسئ. ته چې په کومه خاوره کې فی الحال ژوند کوې، هلته اسلام په خطر کې ده، هلته قرآن په خطر کې ده، هلته علما په خطر کې دي. عالم په منبر باندې خبرې نشي کولی. څو ورځې وړاندې د امریکا تر ټولو مشهوره سندرغاړې جنیفر لوپیز او نور راغلي وو پر همدغې پاکې خاورې د الله په کور کې دوی بربنډې وګډېدلې. اسلام هلته په خطر کې ده، په افغانستان کې نه ده په خطر کې چې دلته راغلی په ټیک ټاک باندې پاسې غیرت وکوي، پاسې غیرت وکوي. ته غیرت وکړه ځکه ته په سعودي کې ژوند کوې. مهرباني وکړه د محمد بن سلمان په اړه باندې یو 15 خبرې وکړه که نه. او غیرتي منافقت مه کوه. ستا دا ټیک ټاک خوښېږي، تا دغه سوشل میډیا خوښېږي، دغه پیسې دې خوښېږي، دغه پر سکونه ژوند دې خوښېږي. په عامو خلکو باندې دا غیرت نور مه کوه. ته غیرت وکړه. د محمد بن سلمان په اړه باندې وغږېږه چې ای ملحده، ای کافره، تا ولې د اسلام دین ته دومره سپکاوی وکړه؟ ولې نه وایې؟ ځکه چې ته غیرت نه لرې، ته بې غیرت یې. موږ 15 کاله غیرت کړی، نور موږ غیرت نه کوو. ته وکړه دا غیرت. مهرباني وکړه دا خبرې ته وکړه. بیا به دا اول موږ به افغانستان ته ولاړ سو له همدې امریکا نه، بیا به هلته وګورو که اسلام په خطر کې موږ به جهاد شروع کړو. مهرباني وکړه خو دا غیرت به ته اول شروع کړې. ته به یې شروع کړې که نه؟ تر ټولو لوی بې غیرته ته یې ته. او په هغه پاړچنارو په کورمه کې چې څومره د سني او د شیعه ترمنځ جګړه ده، د تر شا هم د تا لاس ده. او منافقت د چا جاسوس یې، د چا په نامه باندې ته دا کیسې په دې میډیا باندې تا شروع کړي. دا سني ده او دا شیعه ده. په سلګونه ځوانان هلته نن وژل سوي دي، کورنۍ هلته بې کوره سول. همدا اوس هلته سني شیعه وژني، شیعه سني وژني. د دې ټولو قتلونو تر شا د تا لاس ده. د خلکو په منځ کې څه کیسې شروع کړي دي. خدای په لیاز، نور د قرآن په لیاز پښتانه نور په مختلفو نومونو مو وژنئ. بس کوئ.